مبارکه میاشت کوم ملګري چې بازار کې ډیر وخت تیری دکانې وي چا سره منشي وي او بازار کې روزګار وي نو ډېر د صبر او د زغم نه کار واخلي. شیطان ډیر کوشش کوي چې ما تا باندې روزه خراب کړي زما ستا اخرت خراب کړي. درې مقامات د انسان د قساندي چې د انسان باندې شیطان لوبي کوي. دا انسان خپل کنټرول د لاسه ورکوي. دا انسان خپل ځان په خپله بربادوي. یو پکې حالت د غصې دی ځکه هغه د عربی ژبې مقوله هم ده چې کله غصه انسان ته راشي نو هغه وایي چې الغضب اوله جنون. غصې اولنی حالت لیونتوب وي او آخره ندم بیا وروسته پښیمانه وي. دې لنډو ورځو کې داسې ډېر واقعات وشو. دا 2 ورځې مخکې په 400 کې خپل ګاونډیانو معمولی خبره باندې تکرارو 15 کسان پکې وفات شول. دغه شان ډیر مختلف واقعات دي کم به درته یادوم او ډیر معمولی خبره باندې به جنګ راغلی وي. الله تعالی دې زما ستا حفاظت وکړي. موږ هم خپله ډیر ګناهګار یو حوصله هم نشته خو لیکن د الله نه به غواړو چې الله صبر راکړي حوصله راکړي. کوشش دا کوو چې خوب خپل پوره کوئ. بعضې اوقاتو کې انسان بې خوبه وي د دنیا لالچ پسې ووځي بیا هم د پریشانه وي او غصه وي. او بل اهمه خبره دا ده د سحر مونځ کوئ ځکه حدیث کې راځي چې یو بنده مسلمان د سحر مونځ جمع سره وکړي نو د حشاش بشاش وي نفیس د طبیعت وي او طیب النفس حدیث کې ورته ویلی شوی دی زړه خوشحاله وي طبیعت یې ښه برابر وي. او که چېرته دا د سحر مونځ ونه کړي نو حدیث مطابق دا سحر کې لیکن خبیث النفس د طبیعت برابر نه وي زړه خفه وي ټینشن کې وي معمولی خبره هم پې ښه نه لګېږي او غټ غټ مصائب ځان دپاره جوړ کړي. نو لحاظ چې کله غصه راشي نو د غصې اولنی حالت لیونتوب دی. خپل آخرت مه بربادوئ دنیا مه خرابوئ. ډېر خلک داسې وشي چې خپل لاس ته ځان نه ورکړي خپل ځان تباه کړي خپل بچي برباد کړي بل مسلمان ته تکلیف ور ورسوي. نو لہذا په دې مبارکه روژه کې به د صبر او د زغم نه کار اخلو ځکه دا د صبر میاشته او دا د مواسات او د همدردۍ میاشته. مسلمانانو سره همدردي کول پکار دي. چا ته یو خبر وکړه حدیث کې راځي ته ورته انا صائم زه روژهدار یم غلی ترې تېرېږه غلی کېږه دې سره ستا عزت کمیږي نه بلکې الله تعالی به د نور هم عزت درکړي. یو ورځ به هغه کس چې ته د غلطه خبره کړي ته به یې بده خبره کړي هغه به دنه معافي وغواړي. لہذا روژه مبارکه ده روژه مه ملامتوئ اخلاقو نه کار واخلئ د صبر نه کار واخلئ او د اخلاق داسې یو عجیبه غوندې شی دی چې زما او ستا 24 غنټې زندګۍ سره تعلق ساتي. اوس که مونځ دی نو دا د جومات سره تعلق ساتي 20 منټه به جومات کې تیر کو ښه په ارام مونځ به وکړو. دا د مسلمان یو فریضه ده. که چېرته زکات دی نو ادا به کړي او چېرته پټه به چاته ورکړي. که روژه ده ټوله ورځ یې ونیوله بس غلي غوندې ښکاري نه. لیکن د مسلمان مسلمانی او ایمانداری د اخلاقو نه ښکاره کېږي د کردار نه ښکاره کېږي او د مسلمان دا مسلمانی دا په صبر باندې ښایسته اخلاقو باندې نور مسلمانان او نور کافران دا متاثره کوي او ایمان ته به راکاږي د انسان. نو دا اخلاق ستا 24 غنټې دي. دا کردار ستا ناسته پاسته ستا ګاونډي سره یا ګاګ سره یا بل چا سره ستا کلام ستا خبرې ستا جګړه ستا بل څه تیزه خبره یا په قلاره خبره دا ستا مسلمانی سره ستا مسلمانی بلکې چیلنج کوي. لہذا د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي او خپل آخرت نه دي بربادول خپل ځان ته نقصان نه بچ کو بل هم د نقصان